عزتمندو علم حاصلول ډیر سخت کار دی. زما مور بیبي وی علم حاصلول یا قرآن زده کول د اوسپنو نینې دي، دا په هر غاښونو باندې نه چیچل کیږي. د اوسپنو نینې دپاره د اوسپنو غاښونه پکار دي. شه د سردار دو جهان زندگی وګوره، د نبوت نه مخکې په غار حرا کې به شپې کولې. د نبوت نه مخکې لا نبوت هم نو ورکړی شوی. کم انسان له چې الله رب العزت د دین پیرزو پې کوي، نو مخکې نه چې کم دی د ده په زړه کې د دین وقات پیدا کی، د دین عزت او ښکلا پیدا کی. عزتمندو غار حرا ته بتلو، یو ځل لاړې آوازونه ورته وشو، نبی علیہ السلام ډیر ویرېدلو. تاسو سوچ وکئ، دلته موږ ناست یو چې ناګهاني آواز وشي انسان څومره یریږي. بیا چې په غر کې ناست وي، ځان له یک تنې تنها ناست دی، تا باندې ناشنا یو مخلوق راوځي او تا ته وایي وایا څوک یې څه کې او څه به وې، دا وایا، انسان به څومره یریږي. بیا د فرشتې په شان یو دهشتناک آواز نبی علیہ السلام لرالی، ویل اقرا اقرا اقرا. نبی علیہ السلام حیران شو چې څه اوازونه دي، په لړزان باندې شو. هغې فرشتې ته وایي ما انا بقاري، ما خو څه نه دي ویلي، ما خو نه کالج یونیورسټي مدرسه ما خو سبق نه دی ویلی، ته ما ته څه وایې څه ووایم؟ هغه ورته وایي ما ته وایه. بیا چې نبي علیہ السلام ته رانږدې شو، نبي علیہ السلام ډېر رپېدلو، یو ځل یې ځان ته داسې رانږدې کو، زور یې ورکو، بیا یې پرېغوستو، بیا یې رانږدې کو، بیا یې پرېغوستو، درېیم ځل یې بیا رانږدې کو، بیا یې پرېغوستو، درې ځلې داسې ځان ته جخت رانږدې کړی، بیا یې پرېښی دی. محدثین لیکي چې دا ولې د مانوس کولو لپاره چې دې سړي باندې یره ډېره زیاته ده. موږ چې داسې ناګهانه یو میلمه راشي او هغه یو وقار سره یا بدل شان ګیټ اپ سره وي، نو موږ باندې یره راشي. خو چې هغه کله سلام وکړي نو مانوست پیدا شي، چې کله هغه لاس میلو کړي نورم انسانو سره جوخ شي، تړون راشي. چې کله موږ سره غاړه میلو کړي نو بیا هغه یره د انسان کم شي، بیا سره خبر هم کولی شي، استاد سره، مشر سره، هر چا سره. نو دا د هغه سلامو، لاس میلاوولو، غاړه میلاوولو، نبي علیه الصلاة والسلام سره څه خبرې بیا شروع کړي. خو عزتمندو دومره په لړزانو چې دغه دوه درې خبرې صرف په یو ورځ شوې وي چې کور ته رالی په رپېدو باندې و تبه پرې راغلی وه. د نبوت او د الله علم دومره وزني څیز دی چې نبی علیہ الصلاة والسلام غوندې یو پالوان پیغمبر، د ټولو پیغمبرانو سردار، یو پیغمبر کې الله د سلو انسانانو طاقت یې ښیي، هغه په لړزان باندې شو. ځکه ټیک د پیغمبر ډیر طاقتور دی، خو د الله رب العزت کلام د هغې نه زیات طاقتور دی. د الله د خبرو څوک تحمل لرلی شي. نو کور ته رالی په رپېدو، حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وایي زملونی زملونی، کمبل را باندې واچوه، برستن را باندې واچوه. ورته یې څه چل شوی دی؟ وایي زه خو نبی علیہ الصلاة والسلام بخاري شریف کې الفاظ دي، هغه الفاظ چې سړی ګوري سړي زړه دردېږي. د الله په دین کې څومره سختي دي، خو یو میټاس هم پکې دی. نبی علیہ الصلاة والسلام خدیجی بیبي ته وایي زه په ځان باندې د مرګ نه یریږم، چېرته څوک مې ونه وژني، دومره سخته پې راغلی وه. وایي زه یریږم چېرته مړ نه شم. خو عزتمندو په داسې وخت کې چې څوک چاله تسلي ورکړي دا بهترین بندی. حضرت خدیجه رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار دو جهان دی، خو لا نبوت نه دی میلاو شوی، اول پوړی دی. نبی علیہ السلام ته بهترین الفاظ وویل، وی ای زما د زړه سره ستا غوندې انسان سره الله رب العزت بد نه کوي. انک لتصل الرحم لتصل الرحم، ای زما د زړه ګرانا تا خو خلکو سره صلې رحمي کړي، د رشته داري دې پاللې ده. وتحمل الکل وتکسب المعدوم، تا خو همیشه د رنډو کونډو خدمتونه کړي دي، غریبانانو مددونه دي کړي دي، خپلوانو سره دې سلامونه کړي دي، او د میلمنو د خدمتونه کړي دي. داسې انسان الله چرته نه ضایع کوي. کوم انسان چې د میلمنو خدمت کوي، د رشته داري پالي او کونډو رنډو خلکو سره وي، داسې انسان الله نه ضایع کوي. د نبي علیہ السلام په زړه باندې دا خبرې لکه په زخم باندې د پټۍ په شان باندې ولګېدی. بیا هم نبی اسلام یریدو. خدیجه رضی الله تعالی ورته وایي زما کاکا دی، هغه غټ مولا دی، هغه له دې بوزم. ښځو اکثر مولا طرف ته ځین ځي، بس هغه بوتلو نبی علیہ السلام.
ورقه ابن نوفل دا عیسایانو غټ مولاو ډېر تکړه او قابل مولاو. نبی علیہ السلام چې ورته کېناستو هغه ته تپوس وکړو نو هغه م ورله تسلي ورکړه، ویل دا تاله چې کوم راځي او تا ته کومې خبرې کړي دي یریږه مه، دا جاسوس نه دی، دا ناموس دی. یو وی جاسوس یو وی ناموس. جاسوس د بد خبر راوړلو والا ته ویل کېږي او ناموس د نیک خبر والا انسان ته فرشتي ته ویل کېږي. وایي دا جاسوس نه دی مه یریږه، ناموس دی. ناموس جاسوس یو بل کې اپوزیټ الفاظ دي. نو نور تسلی وشوه، وایي تاله به الله رب العزت چې کوم دی دین ورکوي. دا اقه فرشته تاله راغلی دا چې کوم ابراهیم او موسی علیه السلام لراتله. بهرحال عزتمندو علم دین یو سخت کار دی. بیا د نبی علیہ السلام زندگی ته تاسو وګورئ، د طایف په لارو کې څومره تکلیفونه میلاو شوي دي، خپلو خپلوانو له څومره تکلیفونه ورکړي. نبی علیہ السلام قسم خوري، وایي زما د الله په ذات باندې قسم وي ټولو پیغمبرانو له چې څومره تکلیفونه ورکړی شوي دي هغه ځان له ماله راکړی شوي دي. خو یو خبره یې موږ ته رارسولې ده. نن الحمدلله د هغه پیغمبر خبرې ستاسو دا عزیز او رشتہ دار مولوی کامران صاحب زده کړي. نبی علیہ السلام دعا کړې ده، نضر الله امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها کما سمع. یا اللہ زما اغا امتی سرسبز و شاتاب کے، کامیاب و کامران کے، او دکی تر و تازگی پیدا کے، چکم زما خبری واوری اغا یادی کی او اغا نور تا ارسی. منگو تاسو بزرگان نه دعاګانې الو کنه، که څوک د سردار دو جهان دعا علی خپل زوی دی عالم کی او په خپل د دین نشر او اشاعت د پاره کوشش شروع کی، د تبلیغ په شکل کې، د واعظ په شکل کې او د غرنګ عزتمند د مدرسې په شکل کې، دا به د پیغمبر په دعا کې شامل شي. څومره سخت تیری کړي. عبدالقادر جیرانی رحمت الله علیه باره کې راځي، دته لوی ځوان وایي زمونږ دا پښتانه. نو لوی ځوان ته څنګه جوړ شو؟ راشه د لوی ځوان لږ زندګۍ ته وګوره. ټیک ده غټه زندګي خو غټه وه، نن دته پټکې په سر شوی دی، خو دنه خو تپوس وکړه چې اته کاله کې تا ته څه تکلیف میلاو شوی دی. بهرحال عبدالقادر جیلانی صاحب وایي ما له مور کې کوړي مې کوړي جوړ کړي او په تاثیر راله را کړې وې، لاړمه په سفر باندې. وایي غار سراسره ختم شو. چې ختم شو یو ورځ مې روژه ونیوله، دویمه ورځ مې روژه ونیوله، درېیمه ورځ مې روژه ونیوله، اخر مې همت ختم شو. په ناره باندې څوک روژې نیولی شي؟ وایي خوا او شا کې څه ونې بوټي وې د هغې نه مې پاڼې خوړل شروع کړه. وایي پاڼې به مې څو پورې خوړلې، طبیعت مې هغې سره نور هم ګډوډ شو. زما دپاره سوال هم جایز شو، خو ما ځان سره قسم خوړلی و چې زه به د چا نه تمه نه کوم، تمه سوال به د چا نه کوم. وړوکی ماشوم د الله د دین دپاره دومره خواریګانې. او یو ځل جومات کې کېناستمه، ډېر زیات اوږې شومه او خدای ته مې ګیلې شان وکړې چې خدایه پاکه زه ستا د دین دپاره راوتی یم، ستا دین حاصلومه، او یا الله ما ستا په ذات باندې قسم کړی چې زه به د چا نه څه نه غواړم. نو یا الله زه به څه کومه؟ اخر خېټه تا را کړې ده، بدن دې را کړی دی، زه به څه کومه؟ وایي په دې کې ناګهانه یو سړی را دننه شو جومات ته، او هغه سره یو خوانچه او یو مجمه وه، په هغې کې مختلف څیزونه د خوراک پراته وو. کله چې انسان وږي، وایي د هغې مجمې هغه خوشبو زما په پوزه باندې ولګېدله. وایي بې اختیاره زما سترګې چې کوم دی هغه مجمې او خوانچې طرف ته اوچتې شوې. بیا مې زر توبه وویسته چې یا الله زما د توبې زه به د ستا د غیر نه او ستا د مخلوق نه تمه نه ساتم، ما خو قسم کړی دی. واپس مې سر لاندې کړو. هغه سړی م رالی ما ته ست ونه کړلو، بس پرلت یې ووهلو او خوانچې ته کېناستو او ټول یې وخوړه. لږ ساعت پسې چې ما ته نظر شو، ما ته یې بچه دې خوا راشه، ما ته یې ما سره وخوره. ما ورته ویل نه زه نه خورم، ست مې وکړو. ما خو زړه کې ویل چې تمه به نه لرم، ځکه زما زړه کې تمه وه. ما ته ویل کېنه، نو کېناستم. د الله هغه لوز راته رایاد شو چې تا خو الله سره واده کړی چې سوال به نه کې، تمه به نه کې، نن په تمه کېناستې مخلوق سه، واپس را پاسېدم. ما ورته ویل زه نه خورم. وایي بیا کېناستم، بس بیا خو مې زړه کې تمه ختمه شوه چې اوس پښتانه یو ځل ست کوي، بس بیا خو ست نه کوي. نو بهرحال چې را پاسېدم سیر ته کېناستم، بس تمه مې ختمه شوه، خپل سبق مې شروع کړو. هغه سړي چې هر څه ختم کړل، لږ شانو سره پاتې شو.
بیا مال راوړو ما ته بچیه دا زمانه پاتې کیږي او ضایع کیږي دا وخوره ما چې کله هغه خوړل نوړی مې خولې ته کړه نو ما سترګو نه اوښکې روانې شوې نو ما ته هغه وایي چې بچیه ولې جاړې وایي ما ورته ویلی چې ما الله سره یو لوز کړی و نن زما هغه لوز ماتېږي وایي څه لوز دې کړی وایي ما الله سره دا لوز کړی چې خدایه پاکه زه به د مخلوق نه تمه نه ساتم او سوال به نه کوم او نن زه کوم دی دا زه د مخلوق نه په تمه باندې لګیم خوراک کومه زما هغه لوز مات شو نو ماله جړا راځي هغه ورته بچیه ته د کوم ځای هغه ورته ماما ته د کوم ځای وایي بچیه زه خو د ګیلان کلي نه راغلی یم جیلان کلي نه ویل دلته څه کې وایي دلته چې کوم دی یو بوډۍ ابۍ رالیږلی یم د هغه زوی دلته چېرته کوم جومات کې سبق وایي او هغه بوډۍ ویلې چې داسې ماله بد خیالات راځي داسې راته ښکاري چې زما زوی سره به پیسې ختمې شوي نو ته دا پیسې واله ورشه عبدالقادر زما زوی دی او لاړ شه هغه کلي ته چېرته پیدا که او دا وله ورکه زه دې کلو کې ډېر وګرځېدلم خو عبدالقادر څوک نه پیژني نو چې نه پیژني بس اخره کې وږی شوم د هغه د روپو نه مې یو روپۍ راواغسته او دا خوراک مې پرې واغستو او دا لګېمه خورمه عبدالقادر صاحب په خندا شو ورته یې اوس ولې خاندې وایي زما رب کریم ډېر غیرتي ذات دی ما په الله باندې قسم خوړلی و چې یا الله د خپل کور نه علاوه د خپل رزق نه علاوه ما باندې د بل در رزق مه خوره الله ډېر غیرتي ذات دی زما لوز یې مات نه کو او ما باندې د خپل کور روټۍ وخوړله دغه زما مور د مال رالیږلې عبدالقادر زیمه داسې سختې تیرې شوي عزتمندو د دې امامانو زندګیانو تاسو وګورئ کنه حیران بشئ د امام شافعي صاحب د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه امام احمد بن حنبل د حدیثو یو امام تیر شوی دی د باندې سرکاري ډېر زیات مشکلات راغلي لکه دا اوس دور چې د مشکلاتو دی تاسو خو د څه نه خبر نه مدرسو باندې پابندیانې دي مدرسې ختموي مدرسې نه کالج جوړوي څومره ډېر کالجونه دي عزتمندو د کالجونو ضرورت نور شته او کشته خو کالجونه جوړ کړئ که نه تاسو خپله سوچ وکړئ د سپین پټکي ته او د سپینو جامو والا دا خلک چې ختم شي حدیث کې راځي چې کله الله رب العزت روایاتو مختلفو کې راځي هغه مفهوم دا دی چې کله الله کائنات ختمي درې څیزونه به ختمي الله رب العزت به خپل کلام اوچت کی الله به جماعتونه اوچت کی او الله رب العزت به عالمان د دنیا نه اوچت کی بیا به قیامت حالات شروع شي چې زما عالمان چرته په تکلیف نشي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وخت کې یو مسله را پیدا شوې وه چې دا قرآن پاک د الله کلام دی که مخلوق دی مشهوره واقعه ده امام احمد بن حنبل ویلو زمونږ د ټولو دا عقیده ده چې موږ ته دې ته کلام الله وایو د الله کلام دا د الله کلام دی مخلوق نه دی مخلوق مطلب دا دی لکه الله اسمان پیدا کړی دی نه الله سره صرف د مخلوقیت نسبت دی او الله خالق دی نور څه نسبت یې نشته خو قرآن پاک موږ یو د الله خبرې دي د الله د ذات نه راوتي دي مخلوق نه دی دا د الله کلام دی هغه وخت کې مامون الرشید نور بادشاهان گورنران د دې خبرې خلاف وو هغوی معتزلي ذهن والا وو دا یو ګمراه فرقه ده معتزله نو بهرحال هغه وخت کې چې کوم دغه قاضي و هغه نوم احمد و د دې امام احمد بن حنبل د سعودي عرب والا امام دی دا د ټول نه کشر امام دی زمونږ امام صاحب چې په کوم کال وفات شوی دا په هغه کال پیدا شوی دا زمونږ د امام د شاګردانو شاګرد دی دا وی زمونږ د امام اعظم رحمت الله علیه وی زمونږ امام تا بهرحال عزتمندو قاضی صاحب اډر جاری کو احمد عدالت ته حاضر کئ فوجیان پولیس والا لاړ هغه حاضر کړه په لاره باندې راښکلو رای وستو وی په لاره ورسره یو غل میلاو شو په غوږ کې ورته یو څو خبرې وکړې امام احمد رحمت الله علیه وی زما عقیده او ایمان دغه غل مضبوط کړلو درته وروسته ویم چې څه ورته ویلو چې حاضر یې کړلو عدالت ته حاضر کو ویل ته څه وی قرآن کلام دے کہ مخلوق دے دل القرآن کلام اللہ غیر مخلوق دا اللہ کلام دے مخلوق نہ دے ویل که څوک دا وی چې دا مخلوق دی نو بیا وی فقط کفر هغه کافر دی د اسلام نه خارج دی د الله ذات صفاتو نه انکار کوي هغه وی تړی سړی دا خو ملک ته چې کوم دی چیلنج ورکوي سرکشی کوي بغاوت کوي فلانه کوي ډینګرې کوي امام احمد رحمت الله علیه به 300 رکعاته د شپې مونځ کو و ورځو کې به د قرآن پاک ختمو دومره تکړه
چې وی تړلو کوړو والا یې راوغوښته ویله دله کوړې ورکوي چې سزا وخوري. اول کوړی چې وله په ملا باندې ورکړه کمیس یې ترې لرې کړو ویل بدن یې ښکاره کوي چې اوله کوړی وله ورکړه دوی ویلې بسم الله الرحمن الرحیم یا الله ته ګواه اوسې نن که زه کوړې خورم نو یا الله ستا په نوم باندې خورمه چېرته چا سره نیولی نه چې دویمه کوړی وله ورکړله فوراً ویل لا حول ولا قوة الا بالله خدای پاک ستا د طرف نه هر څه انسان ته رسي. چې درېمه کوړی وله ورکړه ویل قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا یا الله چې څه رسیږي ستا د دین د وجې نه او ستا د تقدیر د وجې نه خلکو ته رسي. زه راضیمه. څلورمه کوړی وله ورکړه ویل القرآن کلام الله غیر مخلوق زما اوس هم دا عقیده ده چې قرآن د الله کلام دی مخلوق نه دی. داسې والو بعض وایي 30 یا 40مه کوړی چې ووالو نو د لنګ ولنګ یا پرتوغاخو چې څنګه په هغه کوړه باندې ووالو هغه پرتوغاخ یې کولاو شو یا د لنګ غوټی کولاو شو. چې د لنګ غوټی کولاو شو بس صرف داسې اسمان ته په سترګو کې وکتل او چې بله کوړی ووالو الله رب العزت یې هغه پرتوګ په مقه ځای باندې ودرولو. چاته تپوس وکړو تاسو ویلې وایي ما اسمان ته الله ته مخ کړی چې یا الله ما ته کوړی قبول دي خو یا الله که نن زه وشرمېدم زما پرتوګ کولاو شو خلک به خاندي چې ګوره احمد په غلطه دی الله وشرمولو دا عوامو خولې څوک نشي بندولی. خدایه پاکه صرف زما دومره لاج وساته چې زما عزت په ځای باندې شي کوړی چې هر څومره یې مرګ راته قبول دی خو خدایه پاکه زما د دې پرتوګ او د دې شرمګاه خیال وساته. بس 40مه کوړی چې ولو بېهوشه شو شاګردانو ته یې زه استاده مړی اوچتې کړ چې دی وړلو مخکې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وی ایت الحیوان کتاب کې لیکلي چې دی په داسې کوړو والی که په دې باندې سنډا والی وی سنډا به هم چغې والی خلکو به کلي کې اورېدلی دومره سخته کوړه باندې والی. بیا چاته تپوس وکړو چې جي دا دومره سختې کوړې وې ستا څنګه ورته ځان ټینګ کړو وایي زه چې په لار را روان وم هغه غل زما عقیده مضبوطه کړه. وایي غل ما سره په لاره میلاو شو ما ته ویل احمده بادشاه ته روانې قاضي ته روانې ډېر زیات غوسه دی سزا به دله درکوي خو یو خبره زما واوره زه غل یم غل ما د څو کالو نه زه غلا کومه خو د کوړو د وجې نه کله ما غلا نه ده تسلیم کړې دې کوړو ما باندې دروغ ویم د کوړو نه یېرېږم ته خیال کوه ګورې په دې وخت کې د ټولو نه لوی عالم ته ته د دین ستنې که ته وښویېدې ټول دین به تباه شي نو ته ګورې د کوړو نه ونه یېرېږې. وایي بیا ما زړه زړه کې سوچ وکړو چې یو غل په غلا باندې په حرام کار باندې دومره مضبوط والي سره ودرېږي زه به د الله په دین باندې خامخا مستقیم یم. عزتمندو الله وله مقام څه ورکړو چې کله د الله دپاره انسان خواري کوي چې کله دا وفات شو د جنازه تیاره شوه 25 لکه کسانو صرف د په جنازه کې شرکت کړی و 25,000 کسان غیر مسلمه د په جنازه کتلو باندې صرف مسلمان شوي و. دا داسې حال 25,000 کسان د په جنازې کتلو سره مسلمان شوي و. یو کس ویلی وی د وړوکي محمد دا حال دی د احمد دا حال دی نو د لوی احمد محمد رسول الله بس حالي هغه مسلمان شو. ویل د وړوکي احمد الله دومره شهرت او دومره دغه ورکړه ښکلا ورکړه نو د لوی محمد بس حالي وی زه مسلمانېږم. نو بهرحال عزتمندو بیا ول الله څومره لوی مقام ورکړو چې کله وفات شو نو یو بزرگ په خوب کې ولیدلو ویل الله د سره څه وکړه وی الله مال ډیر ناشنا عزت راکو. ویل څه وی الله زما دپاره په جنت کې اولین او آخرین پیغمبران اولیاء ټول خلک را جمع کړي باقاعده یو سټیج لګېدلی ما ته خو پته نه وه د جنت دروازې کولاو شوې زه چې د جنت په دروازو اردن نه شومه ټول نیکان خلک ما ته ودرېدله. وی زه حیران شوم داسې مې شاته کتل چې چاته خلک ودرېږي وی زما نه سوا بل څوک نه وی بیا وی الله رب العزت چې کوم دی زه په سټیج باندې وخېجولم او ټولو ته اعلان وکړو ټول خلک حیران و چې دا څوک دی اعلان وشو ویل دا هغه کس دی چې د قرآن باندې او د الله په دین باندې کوړې خوړلې دي.
وی بیا د هغې نه پس ماله انعام راکړو د ټولو مخامخ ما ته چې احمده څه انعام درکم ما یا الله چې څه ستا د ذات سره مناسب وي څه تا سره مناسب وي وی الله راته ویل چې احمده د نن نه پس روزانه تر قیامته پورې بلا حجابه بغیر د پردو نه اني ټایم چې ستا زړه غواړي زما دیدار کولی شي زما مخ پتا باندې همیشه د پاره حلال شو داسې 200 کاله بعد 200 کاله بعد یو بل عالم وفات شو د قبر خوا سره چې کوم دی خښولو نو د قبر نه خاورې را پرېوتې د لحد نه نو لږ راښکاره شو هغه عالم ورپسې نور هم لسې راوچخنلو چې لږ راکولاو شي چې وی ګورو څه حال دی 200 کاله بعد هغه بیان کوي مولا علی قاري رحمت الله علیه لیکي چې موږ قبر کولاو کو امام احمد بن حنبل بالکل روغ رمټ پروت و 200 کاله په انسان باندې تیر شي او خاوره د هغه بدن ته څه ونه وي دا ولې ځکه دا پیغمبر وایي چې زما په اولیاو باندې پیغمبرانو باندې نیکانو خلکو چې کوم دی په ځمکه باندې د دې خوراک حرام دی دا ځمکه نشي خوړی او زموږ د اسلام یو دلیل هم دا دی تاسو خلکو اسلام ولې حق دی یو دلیل دا دی چې زموږ پیغمبر ویلي چې پیغمبران خاورې نه خوري شهیدان خاورې نه خوري راشئ ځمکه کولاو کوي وګورئ شهیدان ولې خاوره نه خوري تورګل او موږ ټول خوري او دا نه خوري ولې نه خوري یو شان بدن دی الله دې ځمکې ته ویلي چې دا به نه خوري نو بهرحال عزتمندو دا یو لوی انسان تیر شوی امام شافعي رحمت الله علیه د ده استاد دی امام شافعي رحمت الله علیه یو ځل خوب ولیدلو د ده د دې والو ټکولو نه مخکې امام شافعي رحمت الله علیه یو شاګرد ربي هغې راولېږلو یو خط یې ورله ورکړو دا امام احمد صاحب له ورکه هغه راوړلو چې امام احمد صاحب خط کولاو کو په جړا شو هغه ربي ورته وایي چې ولې ما څه ډېر خراب خط راوړی دی ویل نه ډېر مبارک خط دی راوړی دی ویل سی پکې لیکلي ویل زما استاد امام شافعي ما ته لیکلي دي چې ما په خوب کې محمد رسول الله وکتلو او محمد رسول الله ما ته ویلي چې ته په خپل شاګرد په احمد باندې زما او د الله سلام وایا او د باندې به سختي راځي خو چې لږ ځان ټینګ کي نو ما له ځکه جړا راله دا د خوشحالۍ اوښکې دي دا د غم اوښکې نه دي چې الله او پیغمبر په ما باندې سلام وایي زما استاد امام شافعي غوندې عالم داسې خوب لیدلی نو هغه کس پیغام رسان ډېر خوشحاله شو امام احمد صاحب ته وایي چې ماله به اوس په زیري کې څه راکې ما خو تاله ډېر ښایسته خط راوړو ویل وایه بچې څه غواړي او زمونږ غوندې کس وی مونږ ورته ویل پیسې راکړه فلانې راکړه ډینګرې راکړه هغه ورته ویلې جی په دې وخت کې امام احمد صاحب 2 کمیسونه اچولي یو لاندې یو باندې یا مثلا بنینو لاندې ویل جی ستا دې بدن سره چې کوم لاندې کمیس لګېدلی دی دغه کمیس ماله راکړه دا بره نه لاندې واله ویل ډېره ښه ده هغه ننوتلو هغه لاندینی کمیس یې وله راوویسته هغه ربي عالم له ورکو هغه واپس راله امام شافعي رحمت الله علیه هغه ورته څنګه چلو شو ویل جی هغه ته ما خوشخبري ورکړله او هغه ماله د خپل بدن لاندینی بنین او کمیس په انعام کې راکړو امام شافعي صاحب ورته وایي زما شاګرد دی خو هغه په الله او په رسول باندې ډېر ګران دی ګوره ما ته الله په خوب کې ولیدو ما وښودلو وایي دا کمیس که دنه زه غواړم نو ما ته پته ده چې ته به یې ماله نه راکې ویل جی همدقه شان ده ته مې استاد یې خو که دا کمیس رانه غواړې دا دله نه درکوم ویل زه داسې یو چلو کا دا کمیس لږ ساعت له ماله راکه زه په دې لوښي کې ږدم او په دې خانک کې ږدم لمدو مې واپس یې دله درکومه کمیس یې ورکو په اوبو کې لږ ساعت له داسې غوپه کو واپس یې هغه له خپل کمیس ورکو امام شافعي رحمت الله علیه په دغه اوبو باندې خپل ځان ولمبولو او په خپل بدن باندې راښکلي چا ته تپوس وکړو چې دا ولې ویل دا د هغه انسان د بدن اوبه دي چې په کوم باندې الله او د الله رسول سلام ویلی دی دا هغه انسان دی نو دا د دین لارې داسې سختې لارې دي عزتمندو الحمدلله زموږ بایی کامران د دې لارې نه تیر شو او نن د عزت پګړۍ د هغه په سر باندې ده دا ډېره لویه خبره ده عزتمندو د دین علم زده کول دا قرآن والا خلق دین والا خلق سوک دی من اللہ نه تپوس کو یا اللہ ستا خپلوان خلق سوک دی وی اهل القرآن هم اهل الله قرآن حدیث والا خلق زما خپلوان خلق دی زما چا سره رشتې نشته خو که خپل خلق دي نو زما دا خلق دي
نبی علیہ السلام نه تپوس کو یا رسول الله ستا خپل خلق سودی وی العلماء ورثة الانبیاء، دا علماء زما د دین وارثان دي. رحمان بابا وی کیمیا گر بد کیمیا په طلب ګرځي، همدمی د عالمانو د کیمیا په مجلس د علماء بس رزر شي، کئی کانے یا بوٹے د صحرا او ز رحمان حلقه بگوش د هر عالم یم، که آلاوی که اوسطوی که ادنا. کیمیا هغه سیستوي چې په تانبه کې واچې د تانبې نه سره زر جوړوي. وایي که ځان نه کیمیا جوړول غواړې علماو سره کښېنه، کاڼې که بوټې الله به د نه سره زر او سپین زر جوړ کړي. نو د دې وجې نه عزتمندو د دې علماو قدر وکړو، دا د دین وارثان دي. د قیامت پر ورځ به یو بدعمله عالمي جهنم ته به رواني، فرشتي خو به ظاهري ریکارډ ته ګوري که نه، ریکارډ کې به یې لیکلي چې کیسې ورانه ده، نو روان کړی به نو چې روان کړی وي الله رب العزت به ورته آواز وکړي چې دا سړی را واپس کوي. وایي جي دا خو د بل طرف والا دی. ویل نه دله ما علم د دې وجې نه ورکړی چې د دې علم سره سره به زه دا جهنم ته ګزارم. نو الله اصل کې د عالم نه د خپل نوم قدر به کوي، ځکه علم د الله د علم دی، د خپل نوم د قدر د وجې نه به هغه عالم مغفرت وکړي. او علما به د پیغمبرانو په شان شفاعت کوي. نبی علیہ السلام وی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، زما د امت عالمان د بنی اسرائیل د پیغمبرانو په شان حیثیت لري. نوح علیہ السلام سره به اتیا کسان را پاسیږي، ستاسو ګوره کامران مولوي صاحب سره دا 200-300 کسان نه تاسو ډېر دا ټول کسان به سره را پاسیږي. الله دې موږ ته د علماء کرامو شفاعت نصیب کړي. نو بهرحال عزتمندو زما نن اتوار ورځ د پروګرامونه ډېر زیات دي. زما خو اراده وه داسې ځای کې زه ډېر خوشحالېږم چې داسې یو تکړه کس هغه علم دین طرف ته راشي، نو زموږ زړه ډېر خوشحاله شي، باغ شي. ځکه پخوا به خلکو ګوډیان شالین ړانده خلک به دین له ورکول. پخوا تاسو د حافظ صاحب دی سترګې به یې نه وي او نور به چې کوم دی قرآن به وله ورتلو. اوس الحمدلله تعلیم یافته زما خپله 14 تعلیم دی الحمدلله. دا وګوره د دوی څومره یو ډېر تعلیم دی، د د یرونو ته وګوره، دا زموږ شاګردان دلته ناستي، ملګري ناستي، الحمدلله ټول لوی تعلیمونه هم کړي دي. او دا شان چې کوم دی نو قیمتي سرمایه نن سبا خلکو له ورکوي. قسم دی که موږ پیسې ګټو ما ته 1,00,000-1,500,000 روپۍ پورې کالجونو کې تنخواګانې میلاویږي، او موږ په 3,000 او په 3,500 روپۍ جوماتونو کې اوس هم کار کوو. په دې باندې زمونږ ډېر د الله نه شکر دی. قسم دی دې 3-4 روپو کې چې کم برکات دي او دا خلک موږ ته کم سلام کوي هغه په هغه لکونو روپو کې نشته. خو تاسو هم پکار ده د علماو لږ قدر کوئ. کله پې څه سخته راشي، داسې څه حالات راشي، کله ناکله د هغې تپوس کوئ. او د جومات امامان او کسان مه تنګوئ. اکثر جومات امامان تنګي. یو مولا جومات پرېغوستو بل ورته یې ولې پرېږدې؟ و یار دې کې یو شاګل دی ډېر ته تنګ هغه ورته ویل بچیا جومات مه پرېږده. ویل ولې؟ ویل چې کوم جومات ته لاړ شي یو شاګل پکې خامخا وي. دا حالات دي په دا شاګلین پکې امامان تنګوي. 500 کسان تاسو یو امامي غریب دار چا زړه ته ګوري چې تیز مونځ کوي وایي نن قاري صاحب په موټروی باندې روانو، او چې پر ورو مونځ کوي نن قاري صاحب ځانه ټانګه جوړه کړې وه. بهرحال عزتمندو علماو سره مینه محبت کو. بخاری شریف حدیث ته بل ما پڑھاو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نه تپوس کوي یا رسول الله یو قوم ډیر اوچت فضیلت والا دی، یو انسان غواړي چې ماته دا فضیلت شارټ کټ کې حاصل شي، څنګه به حاصل وما؟ وای اے عبداللہ ابن مسعود طریقه شته؟ وای یا رسول الله خو ډیر اوچت دی، یو انسان ډیر ښکته دی ډایرکټ به ورته څنګه رسي؟ وای هغې سره مینه کوه د قیامت په ورځ به هغوی سره پاسېږي. اگر 10 کال علم کرے تو سره صرف مینه وکړه د قیامت پر ورځ به عالم او د هغه محبت کوونکی دا د پیغمبر په ژبه باندې په یو ځای پاسېږي، یعنې دا به هغوی کې شامل شو. رحمان بابا خیری شیونه ورته وایم، رحمان بابا وایي دوباره دې راتله نشته په دنیا، نن دې وار دی دروغ کړې که رښتیا، تیر ساعت په شان د مړي د لحد دی، مړی چا دی ژوندی کړی په جړا، د عمل په ځای به دا پوښتنه نه وي چې ته زوی یان وسې د فلان، په خپل ځان ښېګړه وکړه غره مشه په ښېګړې د ابۍ او د دادا، هغه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي څوک یې څه کاندي ښایست د مور او نیا، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. وآخر دعوانا الحمدللہ.